توماس جانسن وایي طالبان د خپل حکومت د جوړولو لپاره جګړو ته ادامه ورکوي. سلام او وخت به بخیر. امریکایي شنونکي وایي د سرتیرو تلوتلو وروسته ښایي افغانستان د خونړۍ جګړې پر ډګر بدل شي. په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیمې د وضعیت څارونکی توماس جانسن وایي طالبان تر ډیره په سوله باور نه لري، بلکې دوی به جګړه کوي او د خپل حکومت د جوړولو لپاره به هڅو ته ادامه ورکوي. سرچینه کاږي وروستیو حالاتو وښوده چې طالبان له خپل دریځه نه په شا کیږي. دوی به تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي. دوی 30 کاله جګړه کړې ده او که وغواړي د خپلو غوښتنو لپاره به 50 کاله نور هم وجنګېږي. د توماس په خبره امریکا په افغان جګړه کې سترې تېروتنې کړې دي او اوسنی وضعیت هم د حل لار نه ده. نوموړي ته وښودلې چې امریکا د افغان جګړې د ختمولو لپاره عملي او واقعي حل لاره پیدا کړي، څو ټول اړخونه په افغانستان کې سره راټول شي او په دغه هیواد کې د دایمي اوربند او سولې لپاره کار وکړي. توماس له امریکایي حکومت او نړیوالو د افغانستان په اړه د دقت او احتیاط غوښتنه کړې ده. توماس جانسن داسې مهال نه څرګندونې کړي دي چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې دي چې تر اوسه کومې نتیجې ته رسېدلې نه دي. تر بلې ویډیو به په لیو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا